سلام قدرمنو زده کوونکو ښه راغلاست او علم تحقیر آنلاین ښوونیز مرکز ته. درنو دوستانو، په دې ویډیو کې زه تاسو سره هغه ګټور او مهم اصطلاحات شریکوم چې موږ او تاسو به ډېر زیات اورېدلي وي، عموما له فلمونو څخه او یا هغه کارتون ویډیو یا همدارنګه هغه نړیوالې کومې رسنۍ چې دي هغې کې دغه اصطلاحات عموما ژورنالستان ډېر زیات استعمالوي. راځئ دغه ویډیو تر اخره راسره تعقیب کړئ او یو څه ترې زده کړئ. لومړی جمله: We're trapped. زه ایثار یم یا زه بند پاتې یم. هلکه وایي ډېر بند راغلی یم. په موږ تاسو وایو که نه پښتو کې ډېر بند یم والا. We are trapped. We are trapped. Next one. Are you a smoker? Are you a smoker? آیا سیګریټي؟ آیا تاسو سیګریټ څکئ؟ Are you a smoker? Next one. Don't go too far. زیات لرې مه ځه. Don't go too far. Don't go too far. Next one. That makes two of us. زه تا سره همغږی یم یا زه تا سره موافق یم. That makes two of us. Next one. Is that so? Is that so? ښه همدغسې دی، یعنې همدغسې ده. Is that so? مونږ یو کار لومړی ځل وینو که ښه لکه همدغسې وه والله زه نه یم خبر واقعا لکه همدغسې ستا هدف داسې وي، یعنې خبره همدغسې وه. Is that so? دا اصطلاح مونږ په هغه وخت استعمالو چې کله مونږ یوه څه نوي ووینو او نوي معلومات ترلاسه کړو. Next one. I really proud of you. زه یقینا په تا افتخار کوم. I really proud of you. I really proud of you. Next one. It is up to you. دغه ستا مربوط کیږي، یعنی دا ستا مربوط کیږي، زموږ مربوط نه ده. What are you doing? So it is up to you. It is up to you. It is up to you what decision you are making. یعنی دا ستا مربوط ده چې ته څنګه پرېکړه کوې، ستا خوښه It is ده. up to you whether you're going to work or not. یا دا مثال دا ستا مربوط کیږي که ته کار ته ځې یا نه ځې، دا ستا مربوط ده، زموږ مربوط کیږي نه. I make myself clear. Do I make myself clear? هدف مې چې ته پوه شوی یې، یعنې زما هدف دا چې ته پوه شوی یې، یعنې زما منظور دا ده چې آیا ته پوه شوی یې. Do I make myself clear? Do I make myself clear? Next one. You're boring me. حوصله مې ختموي، یعنې ما بې حوصلې کوي. You are boring me. You're boring me. You're boring me. هیله کوم قدرمنو زده کوونکو دغه ویډیو در سره د ثواب په خاطر لایک کړئ ترڅو نورو زده کوونکو دوستانو ته ریکمند شي او هغوی هم له دغه درس څخه استفاده وکړي. دوستانو که چیرته تاسو په دې چینل کې نوي یاست او لومړی ځل زما دغه درس تعقیبوئ، دغه چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او دغه د بیل غږه کلیک کړئ ترڅو راتلونکي ټول درسونه تاسو ته په وخت ورسیږي. همدارنګه دوستانو که چیرته سوال لرئ، غوښتنه لرئ، پوښتنه، انتقاد، نظر لرئ په کمنټ کې حتما ذکر کړئ. زه ستاسو په خدمت کې ان شاء الله ستاسو پوښتنې غوښتنې سوال ته به ځواب پیدا کوم او همدارنګه ستاسو ټول نظرونه او همدارنګه ستاسو ټولې غوښتنې اخلم او راتلونکي کې هغې څخه استفاده کوم ترڅو ښکلي او ګټور درسونه تاسو سره شریک کړم. زه احمد الله حقیار تر هغه چې راتلونکي درس کې تاسو ته حاضرېږم، تاسو ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.